ورو سوال کړی چې کله یو سړی عمره وکړي او احرام لرې کړي او بیا وروسته د احرام د خوب دپاره استعمالوي یا څادر ترې جوړ کړي دا به جایز یې او که نه جایز دي بلکل دې کې څه حرج نشته یعنې دې څه نه دي راغلي شریعت کې چې دا کپړه بیا ته په څه کې نشي استعمالولی او بس دا یو پیر پې عمره وشو نه دا عامه کپړه ده سپینه کپړه ده هر څنګه چې استعمالوي د دې سره یو دا سوال دا سره زه ځان نه بیانوم چې دا مسله ښه واضح شي وایي چې یو پیر احرام استعمال شي بیا استعمالولی شي او که نه زر پیرې خو استعمال که شریعت څه قید خو نه یې لګولی درېیم وایي چې یو پیر احرام یو څوک استعمال کړي د ده د احرام بل څوک استعمالولی شي او که نه او بلکل استعمالولی شي دې کې اوس حرج نشته څلورم یو سړی د احرام یې وتړو د حج یا عمرې لپاره او د احرام باندې ګندګي ولګېده نو دې د احرام وباسي انځي بیا یې اچي دا صحیح ده او بلکل صحیح ده که اوس نشته دې کې هېڅ حرج نشته دا مسلې هسې د بعضو عوامو په دې ذهن کې داسې لږې دغه ورته ګرانې شوي دي ورته نور احرام یو عامه کپړه ده سپین رنګ کپړه ده ته د عبادت لپاره استعمالوي چې کله دې استعمال کړه د هغې نه بعد چې ته د دې نه هر قسمه کار اخلي هغه ته اخیستی شي او که بل چا له ورکوي چې هغه پکې عمرې کوي هم څه خبره نه ده او که ته پکې پخپله بیا عمرې کوې نو هم څه خبره نه ده او که راغلې کچرې ته ګزاري نو هم څه خبره نه ده پوه شوي پکې نه زمونږ د عجم نه دي عجم د کوم چې عرب نه وي دوی ته عجم وایي دوی یعنې په دې دین باندې مین یي خو په هغه څه کې مین یي چې هغه د کار خبرې هم نه وي لکه اوس د قرآن او حدیث تابعداري به نه په توحید باندې به عمل نه د یعنې کمزوری به په دې کې خو سوال دا دی چې د احرام بیا وروسته سړی خوب کې استعمالولی شي او که نه او دغه شان که یو سړی جومات ته راننوځي او د ده سره لاس کې څه سامان یو څه نو دا سامان خو د قرآن نه بره نیولی د قرآن خو لاندې په المارۍ کې پروت دی نو دا بې ادبي ده او که نه او زموږ دقه خبرې دي نو موږ په دین مین یو خو د هغه حقیقي دین نه اکثر ناخبره یو